السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زربي تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي بغیر له نوم څخه جوړه کړو، یعنې فیسبوک آی ډي ته داسې نوم ورکړو چې کله بل څوک زموږ فیسبوک اکاونټ ګوري نو هغو ته زموږ نوم نه ښایي یا صرف په هغه ځای باندې سپین خط ښایي، هېڅ شی ورته نه ښکاري د نوم پر ځای باندې. نو راځم په ویډیو درته پیل کوم او دغه طریقه تاسو ته درښایم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په ډېر درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دې لپاره تاسو راشئ فیسبوک ته. زه مثال ډول راځم خپل فیسبوک ته. کله چې تاسو فیسبوک ته راغلی دلته به تاسو خپل پروفایل راواړوئ. کله چې تاسو خپل پروفایل ته راغلی د اوس د دغه آی ډي نوم دا ډول دی، زه غواړم دغه آی ډي ته نوم ور چینج کړم. نو تاسو ته ښکاره ښکاري چې دغه آی ډي نوم اوس دی په دې ډول سره او غواړم دې ته نوم چینج کړم. د دې لپاره تاسو راشئ د پورته درې خطونه ښکاري په دغه باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشئ، تر ټولو لاندې چې کله راغلی تاسو ته ښکاري سیټینګ ان پرایوسي، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته راځي سیټینګ، لومړی اپشن په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړ لږ شیبه به انتظار وکړئ تر څو موږ ته د مخکې اپشن راکړي. نو دلته به تاسو راشئ په پرسنل انفارمیشن اپشن ښکاري په دغه باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لومړی راځي نیم، په نیم اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې نیم باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته هغه نوم ښکاري، نو دلته دغه لومړی فرست نیم کې به دغه نوم ترې ختم کړئ. کله مو چې دغه نوم ختم کړل دلته تاسو ته په ډسکرپشن کې زه دغه لیکنه اچوم او دلته ملګرو تاسو ډېر پام وي دغه کوم سمبولونه چې دي دغه به زه تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې یا هم په سایټ کې واچوم، سایټ لینک به ډسکرپشن کې واچوم. تاسو چې کله هغه سایټ را خلاص کړئ نو دا ډول به تاسو ته ښکاري، دغه به په ډېر احتیاط سره په دې ډول سره کاپي کړئ. نو کله چې تاسو دغه مکمل په دې ډول سره کافي کړل نو را به شئ تاسو د خپل فیسبوک آی ډي نوم چینج کولو صفحې ته. په فرست نیم کې به دغه نوم تاسو کلیر کړئ او دلته به تاسو دغه پیسټ کړئ. خو دلته تاسو ډېر پام وي شاید دلته دا پیسټ اپشن تاسو ته در نه کړي، په دې خاطر تاسو لاندې کیبورډ کې صرف یو فاصله ورکړئ. کله مو چې فاصله ورکړئ وروسته تاسو د نوم چینج اپشن پیسټ کول اپشن درکوي. لاندې به راشئ په لاست نیم کې به هم دغه تاسو پیسټ کړئ. لومړی به یو فاصله ورکړئ تاسو د پیسټ اپشن راشئ. نو دلته تاسو چې کومه فاصله ورکړئ دغه به تاسو اوس ترې ډیلیټ کړئ، دې څخه به هم ختم کړئ او دې څخه پورته هم. نو کله مو چې دغه نوم دلته پیسټ کړ تاسو به نور هیڅ کار پکې نه لرئ. لاندې ریویو چینج اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. نو کله مو چې دلته کلیک کړل تاسو ته ښکاري چې دغه نوم بدل شو. اوس دلته تاسو پاسورډ ورته ورکړئ. کله مو چې خپل پاسورډ دلته ولیکم نو سیو چینج اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو دې سره به ستاسو د فیسبوک آی ډي دغه نوم چینج شي، تاسو ته ښکاري چې نوم بدل شو. زه راځم د فیسبوک آی ډي پروفایل ته او تاسو ته ښایم چې د فیسبوک آی ډي نوم بدل شوی دی او که نه. نو تاسو به خپل فیسبوک پروفایل ریفریش کړئ. کله مو چې فیسبوک ریفریش کړئ را به شئ پروفایل تر اوسه پورې ریفریش شوی نه، زه دغه ریفریش کوم او ګورم چې دغه نوم څه ډول بدل شوی دی. نو تر اوسه پورې نوي نیټ لږ ضعیف دی، شاید نوي معلومات راواخلي. دلته بیا راځم تاسو ته ښکاري ملګرو چې نوم چینج شو، نوم بدل شو. نو په دغه ډول تاسو ته ښکاري چې دغه د فیسبوک آی ډي نوم په دې ډول سره راغی. نو دا وه ویډیو ملګرو چې ما تاسو ته در وښوده په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو لازمي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ.